مننه له تاسو نه او د تاسو له همکارانو نه د تاسو له مینوالو لیدونکو نه الله پاک دې وکړي چې ټول خوشحاله وي او د صحت په جامو کې وي. اساسي په اساساتو باندې خبرې وکړو. په افغانستان چې دا ډېرې ښې سرچینې لري، له لمریزې برېښنا نه، له بادیزې برېښنا نه، همدغه شی د اوبو نه، له ګاز نه، له سنگ زغال نه. متاسفانه چې دلته یو ډېره کمزوري په افغانستان کې دا شوې ده چې له دغه 80 کاله نه د برق په برخه کې کارونه مخته نه دي تللي، کارونه نه دي شوي. یو هماغه پخوا په وخت د روسانو کې یا په وخت د ظاهرشاه له وخت نه هغه کوم 250 میګاواټه تولیدي برېښنا چې جوړه شوې ده، بیا له هغه نه دې خواته کوم ده چې خاص توجه نه ده ورکړې شوې. نو نفوس هم د افغانستان زیات شوی له هغه حالاتو نه اوس ته چې په نسبت راواخلې. همدغه شی بیا په وخت د جمهوریت کې خالص ټول زور په وارداتي برېښنا باندې شوی، یعنې له خارج نه وارده کړې ده. حالا کې په هغه وخت کې ډېر فرصتونه دلته تولیدي برېښنا وو چې په ډېر کم وخت کې دومره کارونه په مخ باندې یوسي چې بیخي حیرانونکي کارونه یې په مخ باندې وړلی شوی، خو متاسفانه چې توجه نه ورکړی شوې. اوس امارت اسلامي دغه مشکل درک کړی ده چې برېښنا چې ده دا یوازینی حل د اقتصاد او د ترقي د پرمختګ د افغانستان ده. بې له برېښنا نه امکان نه لري چې د افغانستان دغه د سوکالۍ او د ترقي قدمونه مخته یوسي. نو په دغه اساس باندې ډېره جدي توجه ورته کړې ده. تاسې به لیدلي وي چې د دغه توجه په هڅه کې دغه 100 کال او یا دا 1.5 کال 1 کال په اندازه کې د برېښنا شرکت 2 لوی نړیوال کانفرنسونه درلودل چې په دې کې د افغانستان داخلي او خارجي ټول سرمایه ګزاران راجذب کړي وو چې په دې کې وتوانېدل چې تقریبا تر څه کم 80 میلیارد افغانیو پورې سرمایه ګزاران راجذب کړي او دلته سرمایه ګزاري وکړي. نو د برېښنا شرکت انتهایی توجه کې ده، ډېر جدي ده په دې برخه کې چې د افغانستان دغه مشکل حل کړي. دې دپاره لکه ما مخکې څه ویلې چې د برېښنا شرکت انتهایی جدي ده. له دې نه غیر امکان نشته چې یو ملک ترقي وکړي. دا به د موږ دپاره هم یو لاسته راوړنه وي چې په دې کې د برېښنا شرکت ډېر جدي قدمونه اوچت کړي. نو په دې کې عملا تقریبا تر 12,500 میګاواټه پورې په تولیدي برخه کې کارونه روان دي، یعنې د بعضې تفاهمنامې تړونونه قراردادونه لاسلیک شوي دي، د بعضې د ډیزاین په برخه کې دي، بعضې د سروې په برخه کې دي، بعضو عملا کارونه روان دي. نو دا ډېر یو د خوشحالۍ ځای ده، د افتخار ځای ده چې د امارت اسلامي وتوانېده په دومره کم وخت کې چې تقریبا په دې 80 کاله کې افغانستان توانېدلی و چې 250 میګاواټه برېښنا تولید کړي، او امارت اسلامي اوس په دې باندې توانېدلی ده چې 250 میګاواټه باندې عملا کارونه روان دي، 12,500 میګاواټه باندې. نو دا د افغانستان لپاره کفایت هم کوي او دا یوه ډېره غټه لاسته راوړنه هم ده. په دې برخه کې به تقریبا په 200 میګاواټه په هرات کې په دې برخه کې کارونه شروع دي چې 43 میګاواټه عملا کارونه روان دي. د 43 میګاواټه له تکمیلېدو نه وروسته به بیا په دغه نور 150 میګاواټه چې راځي د دې به هم کارونه شروع کیږي. همدغه شی د سنگ زغال په برخه کې په مختلفو ځایونو کې کارونه روان دي. د ګازو په برخه کې چې له دې نه تولیدي برېښنا جوړه کړي عملا قراردادونه شوي دي. او د سولر په برېښنا کې خو تاسې خپله ولیدل چې 40 میګاواټه موږ په مزار کې افتتاح کړه، همدغه شی 40 میګاواټه موږ په لوګر کې افتتاح وکړه، او 40 میګاواټه 10 میګاواټه موږ په لغمان کې افتتاح درلوده، او څه د پاسه 22 میګاواټه دا خو تاسې ولیدل چې په سروبي نغلو کې لمریزه برېښنا ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. همدغه شی 15 میګاواټه له هغه نه تقریبا صرف یو 2 ورځې وروسته دلته په کابل کې بله افتتاح وشوله. نو همدغه شی د 80 میګاواټه دپاره نور په کابل کې افتتاح روانه ده.
نو په دې برخه کې د برېښنا شرکت انتهایی زیات قدمونه اوچت کړي چې دغه 12.5 میګاواټه به عملا زر تر زره سر ته رسوي تر څو دغه د هیوادوالو دا مشکل ورباندې حل شي او افغانستان د برېښنا په برخه کې ضرورت حل شي. دې لپاره خو مختلف تړونونه شوي دي خو که په مجموع کې ووایم غیر له دې نه هم مجموع کې به داسې ووایم چې له 1.5 کال نه تر 2 کاله پورې به افغانستان د برېښنا په برخه کې دومره غني وي چې د افغانستان برخ به انشاءالله چې 4 ساعته وي ځکه له دې نه غیر هم له دغه 12.5 میګاواټه نه غیر هم تقریبا تر 3000 میګاواټه په وارداتي برېښنا باندې هم کار روان ده چې هغه هم وصل شي په همدغومره وخت کې تر 2 کاله پورې نو چې 12.5 میګاواټه دغه شي او 2.5 میګاواټه موږ خپل ولرو نو 1500 میګاواټه او 3000 میګاواټه موږ وارداتي راوړو نو دا 4.5 میګاواټه چې دلته تقریبا تر 2.5 میګاواټه پورې موږ نور برېښنا وارداتي لرو نو دا د افغانستان لپاره بیخي کفایت کوي د اوسني افغانستان د موجوده حالت لپاره د موجوده نفوس لپاره تقریبا تر 400 میګاواټه پورې دا کفایت کوي خو اساسي پرچاویان چې بیا رامنځته شوي دي دا له دې نه چې دلته تقریبا ټول موږ 2.5 میګاواټه ورته په سیستم کې لرو په شبکه کې لرو نو اساسي د کمښت وجوهات دغه دي انشاءالله العزیز موږ دغه ټولو وطنوالو ته دا زیری ورکوو او دا یو د خوشحالي خبر ورته ورکوو نور هغه پړاوونه چې هغه قدمونه چې نورو حکومتونو اوچتول په افغانستان کې که په هغه سیستم باندې روان وي نو ډېر 40 کاله به یې اخیستل خو د افغانستان اسلامي امارت د برېښنا شرکت به دغه قدمونه ډېر رالنډ کړي تر 1.5-2 کاله پورې به د افغانانو برېښنا 4 ساعته به وي ښه پرېمانه به وي دا مشکل د برېښنا به نور بیا ونه لري که خیر واقعي خبره ده نو اصل شی خو هغه تولیدي برېښنا ده دا به زموږ کورنۍ برېښنا وي نو دا به یو داسې برېښنا وي چې دا به دوامداره وي په ټول عمر به زموږ په لاس کې وي هغه پیسې چې اوس موږ ازبکستان تاجکستان ترکمنستان ایران ته ورکوو نو دغه پیسې به بیا زموږ خزانې ته ځي چې دا به زموږ تاسې په مشکلاتو کې په سړکونو کې په د ترقۍ په بخشونو کې به دا پیسې مصرفیږي واقعي خبره ده چې دا زموږ دپاره ډېره ګټوره ده په دغه اساس باندې د برېښنا شرکت تقریبا یو خاص یو ریاست ورته وضع کړی ده د سرمایه ګزارانو د جذب په بخش کې چې خلک خارجي پانګوال او داخلي د افغانستان پانګوال دا را جذب کړي دلته سرمایه ګزاري وکړي او د افغانستان دغه مهم مشکل چې ده چې دغه د برق سکتور ده او دې ته د پای ټکی کېږدي نو دا زموږ دپاره ډېرې لاسته راوړنې لري برق تقریبا چې اوس موږ ګورو اندازه یې لګوو په افغانستان کې صرف دغه د امن په راتګ سره په زرګونو شرکتونه راغلي دي فابریکې راغلي دلته فعالیت شروع کړی ده نو که موږ برېښنا پرېمانه ولرو د موږ دا فابریکې به ډېرې زیاتې نورې راشي یو اساسي وجه چې دلته دغه د کمښت برېښنا ده نو یو اساسي وجه همدغه ده چې د برېښنا په بخش کې دلته کارونه نه دي شوي نو په دې بخش کې د برېښنا شرکت انتهایی جدي ده چې قدمونه خامخا اوچت کړي او دغه مشکل ته د پای ټکی کېږدي انشاءالله موږ خو ټول هغه افغانانو ته ټول هغه سرمایه ګزارانو ته چې هغوی دلته سرمایه کوي په افغانستان کې یوه خښته په بله خښته باندې ږدي موږ د هغوی ډېر قدر کوو د عزت په سترګه ورته ګورو د هغوی دغه اقدام موږ تقدیروو
د عزیزي صاحب دغه اقدام چې د خپل وطن په باره کې اوچت کړ دا موږ تقدیروو، موږ په درنه سترګه ورته ګورو. الله پاک د توفیق ورکړي چې نوره سرمایه ګزاري په نورو اړخونو کې وکړي. دا وطن خو د موږ او تاسو ټولو مشترک کور ده، دا آبادیږي هم همدغه شی په اشتراک سره آبادیږي. نو ما دا تړون خو تفاهم نامه ده، بلکې دا خو د آب و انرژي وزارت سره لاسلیک کړی ده. نو زه پرون هم چې د دغې پروژې له رئیس سره وغږېدلم، عبدالله ساجد چې مخکې دلته له موږ سره د پلان رئیس و، اوس یې د دې پروژې رئیس مقرر کړی ده. نو هغه وخت په وخت باندې چې خبر راکوي نو کارونه یې شروع کړي دي، اما دقیق مقدار نه ده راکړی چې څو پرسنټه مخته تللی او په څومره وخت کې به دا کارونه دوی تکمیل شي. خو عام معلومات هم دغه دي چې تر 7 کلو پورې به دغه پروژه د دوی به وخت ونیسي او په الحال دوی له 4 زره نه تر 15 زره میګاواټه پورې بعضې کارونه یې شروع کړي دي. نو بعضې د ډیزاین او د سروې په بخش کې دي. نو موږ ورته په درنه سترګه ګورو. الله پاک د توفیق ورکړي چې د په قدم باندې نور افغانان هم قدم کېږدي او رامخته شي د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي. د برېښنا شرکت دپاره اساسي ننګونې چې رامنځته دي نو هغه د تیر جمهوریت فساد ده. نو اساسي ننګونې دا رامنځته شوي دي. په تیر جمهوریت کې دلته چې څومره لاین کشي شوې ده، ترانسفرمرونه جوړ شوي، سبسټیشنونه جوړ شوي دي، د ټولو کیفیت کمزوری ده. که یوې ولسوالۍ ته ضرورت دی د داسې یو لاین ده چې هغه 15 میګاواټه برېښنا ولېږدوي هغې ولسوالۍ ته، نو دوی د 3 میګاواټه لاین غځولی ده. همدارنګه په کابل کې که په یو ترانسفرمر باندې د 200 کورنۍ یا د 500 کورنۍ ضرورت ده، دوی د دې تعداد پورته کړی ده 1000 کورنۍ 1200 کورنۍ ته یې له هغه نه برق ورکړی ده. نو یو طرف ته اضافه باري پیدا کړی ده او دویم طرف ته دغه کیفیت د لاینونو چې ده دا کمزوری ده. نو دا په وخت باندې سوځي. نو اساسي مشکل چې د موږ د برېښنا د شرکت ډېرې پیسې چې مصرفیږي په دغه بخشونو کې مصرفیږي. د برېښنا شرکت مجبوره ده چې د ټول افغانستان لاینونه دا بیا ترمیم کې نه وي کې له سره یې وغځوي، دغه کفایت نه کوي. همدغه شی سبسټیشنونو ظرفیت لوړ کړي، د ترانسفرمرونو ظرفیت لوړ کړي. نو اوس هم تقریبا چې تر 15 میلیارده پورې خریداري د برېښنا شرکت د همدغه مشکل د حل په برخه کې کړی ده چې تر 15 میلیارده افغانۍ پورې دا مواد اخیستي چې تر څو دغه اضافه باري او دغه مشکل د لاینونو او دلته د شبکې د غځېدو چې دا څومره مشکل ده چې دا ورباندې یا نوی او یا ترمیم کړي. نو اساسي مشکل ننګونه همدغه رامنځته ده چې دا کوم سیستم غځېدلی ده ډېر ناکام سیستم ده. نو په نوي سیستم کې د برېښنا شرکت په هر جي کې چې قدم اخیستی هغه یو معیاري قدم اخیستی ده. معیاري لاینونه باکیفیته لاینونه غځوي، همدغه شی باکیفیته سبسټیشنونه جوړوي، معیاري سبسټیشنونه جوړوي، همدغه شی معیاري ترانسفرمر یې نقلوي. نو چې په آینده کې موږ له دغو مشکلاتو سره بیا مخامخ نشو. نو یو له ننګونو نه خو دا بیان هم کړه درته دغه ده، او له دویمو ننګونو نه چې هغه موجود ده چې هغه نړیوال عدم تعامل ده. د برق په برخه کې تقریبا 8,500 هغه پروژې دي چې هغه له جمهوریت نه راپاتې دي. موږ ته دا ټول نیمه کاره پاتې دي چې د جمهوریت په وخت کې په دغو پروژو باندې بانک جهانی، د آسیایي بانک، همدغه شی اروپایي بانکونو چې په دې برخه کې کومکونه کړي وو، هغه پیسې په بانکونو کې دوی ورته ایښې وې تیارې،
هغه پیسې ټولې بندې دي، هغه امارت اسلامي ته نه ورکوي. نو یو اساسي وجه خو یې دغه هم ده د ننګونو. خو که تاسې سوچ او فکر ورته وکړئ، هر کار په تعهد سره کیږي. یو قوي تعهد ورته ولري یو کار ته، نو دې باندې مخ ته ځي. نو ځکه خو امارت اسلامي اوس توانېدلی ده چې تقریبا په تیر جمهوریت کې اگر که د ټولې دنیا تعامل موجود و، خو قدمونه یې دومره چټک او دومره مضبوط نه و. امارت اسلامي سره په دغو برخو کې د برېښنا په برخه کې چې 1 روپۍ کومک هم نه ده سوی، نو بیا هم توانېدلی ده چې دومره تیز قدمونه اوچت کړي، د برېښنا په برخه کې دومره غټ کارونه مخته یوسي چې هغه کارونه په دې 20 کاله کې نه جمهوریت کړي دي، نه په دې تیر 70 کلن تاریخ کې سار ایسته، چې دوی په دې لنډ وخت کې وتوانېدل. همدغه د برېښنا شرکت چې دا په پورونو کې یو ډوب شرکت و، او چې له دغه قرضونو نه یې راویسته، قرضونو نه یې خلاص کړه، بیا دا په نقصانونو کې یو روان شرکت و چې د هره میاشت نقصان راوړ، ګټه یې نه راوړله. اوس همدغه شرکت د متعهدو مشرانو په لاس کې ده، د هغوی په برکت باندې توانېدلي دي چې تقریبا تر 50 میلیارده افغانۍ پورې د دوی سالانه عواید راټول کړي وو. نو دا که تاسې ورته فکر وکړئ، نو دا ډیره یوه غټه لاسته راوړنه ده. دا د برېښنا د شرکت یوه ډیره غټه کامیابي ده، او دا یوه داسې کامیابي ده چې په تاریخ کې ساره ډیر کم لیدل کیږي، چې د افغانستان په تاریخ کې د دومره په کم وخت کې دومره غټ قدمونه یو څوک اوچت کې دومره پرمختګ دی وکړي. واقعي خبره ده چې د برېښنا د کمبود په وجه باندې د موږ د ترقۍ قدمونه دا هغه شی تیز نه وي لکه څنګه د برېښنا په وجود کې چې وي. له برېښنا سره د موږ صنعتي فابریکې په حرکت کې راځي، له برېښنا سره د موږ هیوادوال په کارونو باندې لګیږي، له برېښنا سره د موږ خزانه له پیسو نه ډکیږي، له برېښنا سره د موږ د افغانستان اقتصاد ډیره خوشحالي تړلې ده. نو دې دپاره امارت اسلامي دا مشکل درک کړی ده، او د دې د حل دپاره امارت اسلامي ډیر جدي ده. نو که تاسو اوس وګورئ چې په تیر نړیوال 2 کانفرانسونو کې د موږ د برېښنا شرکت وتوانېده چې 9407 میګاواټه برېښنا په برخه کې مختلف تفاهمنامې او تړونونه لاسلیک کړل، او هم تقریبا تر 10,000 میګاواټه پورې له عزیزي ګروپ سره دا تفاهمنامه لاسلیک شوې ده. نو دا تقریبا دا کارونو ته که موږ تاسې وګورو چې کم 20,000 میګاواټه راځي. نو 20,000 میګاواټه دا دلیل په دې باندې را چې موږ په دې بخش کې ډیر زیات جدي یو، لږ نه. نو دا کارونه به انشاءالله مخ ته ځي، او همدغه شی پروژې نور هم را روانې دي. موږ یعنې لاس تر زنې نه یو ورته ناست چې په همدغه به کفایت کوو. څو ورځې مخکې به تاسې لیدلي چې د چین هیواد نه پانګوال راغلل، ویې غوښتل چې په دغه برخه کې پانګونه وکړي چې تر 400 میګاواټه پورې هغوی د برېښنا جوړولو ته له سنګ زغال نه په دې برخه کې زړه ښه کړی ده، چې اوس د موږ ټیم او د دوی ټیمونه په شراکت باندې ګرځي په ساحو باندې، چې د کابل دپاره او په شمال کې همدغه شی د 350 میګاواټه، نو چې د پاسه 350 میګاواټه په دغه بخش کې هلته عملا یو اقدام اوچت کړي. نو دا برېښنا به داسې نه وي چې همدغه چې دا څومره تفاهمنامې سوي دي په همدغو به اکتفا کېږي، بلکې موږ به کوشش وکړو چې د برېښنا په برخه کې افغانستان یو داسې تولیدي هیواد جوړ شي چې د داخل دپاره هم ښه پرېمانه وي، کفایت وکړي، او په خارج باندې هم خرڅ کړو. ترقی اصل کې چې رامنځته کېږي دا په تعهد باندې رامنځته کېږي، چې یو څوک د خپل ملک دپاره، د خپل کور دپاره، د خپل ملت دپاره قوي تعهد ولري. موږ ولیدل چې د دنیا ډېر کومکونه موجود وو،
د دنیا ډیر پانګوال دلته خلاص راتلل. ټول بانکونو د امریکایي بانکونو، د اروپایي بانکونو، آسیایي بانکونو دغه ټولو دلته سرمایه گذاري کوله، خو دومره د موږ د دردونو دوا نه سول لکه په دغه کم وخت کې چې د موږ په خپلواکه په آزاده فضا کې موږ کوم فعالیت کوو، د چا د تأثر لاندې نه یو، د چا د لارښوونو لاندې نه یو، موږ په خپل ابتکار او په خپلو نقشو په یو آزاد میدان کې په حریت سره دا کارونه مخ ته وړو، نو دې موږ ته ډېره خپلواکي او ډېره ترقي رابخلې ده. دا موږ ته درس د دې راکوي چې هر څومره د دنیا کومکونه موجود وي او که خپله موږ متعهد نسو دا وطن نه جوړیږي. تاسې به کتلی وي چې موږ په د پنجشیر پارندې کې دا کومه افتتاح وکړه، نو دا د هغه وخت افتتاح وه چې په 2014 کال کې د دې افتتاح شوې وه. نو له 2014 نه تر 2020 پورې د امارت تر راتګه پورې دوی نه وتوانېدلي چې دغه 5 میګاواټه برق تولید کړي. اما چې دغه پروژه د موږ لاسته ولوېدله، موږ شروع ورته وکړله، نو تقریبا په ضرب د 1 کال نه یا له دغه نه لا کم وخت کې د اسلامي امارت د برېښنا شرکت وتوانېده چې هغه سیستم ډېر قوي فعال کړ، د سکاډا په سیستم سره یې فعال کړ چې هغه تقریبا که په دې لاره کې له پنجشیر نه تر کابل پورې چې هر چېرته عارضه پیښیږي یا خپله د پارندې په دې بند کې کومه عارضه پیښیږي، په کابل کې هغه وینو چې دا مشکل په کوم ځای کې ده، کومه عارضه رامنځته شوې ده. نو دومره معیاري کارونه موږ وکړل. همیشه په کار ده د موږ ټول افغانان خپل وطن ته متعهد شي، تکیه په نورو باندې کمه شي، په تعهد او په وفا باندې په اخلاص باندې وطن هم جوړیږي، د ځان عزت هم خوندي کیږي، د وطنوالو عزت هم خوندي کیږي. دا موږ تجربه عملا په دغه 20 کلنه دوره کې ولیدله او خاص کر په دغه 4 کلنه 5 کلنه دوره دا خو موږ بیخي زیاته عملا تجربه کړله چې یوازینی ترقي دا د موږ او تاسې په تعهد او په اتحاد او په ایمانداري او په اخلاص پورې تړلې ده.